افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. سلامونه نیک هیلې احترامات هیله د ټول بارو جوړ او شتمن وي دوستانو. د نن ورځې درس کې جدا کېدونکي او نه جدا کېدونکي فعلونه وایو. دا چې جدا کېدونکي فعلونه کومه ته وایي او نه جدا کېدونکي فعلونه کومه ته وایي راځو په ګډه یې وایو. trennbare und nicht trennbare verben جدا کېدونکي او نه جدا کېدونکي ویربونه. ښه دوستانو، جدا کېدونکي او نه جدا کېدونکي فعلونه یا ویربونه هغه فعلونه یا ویربونه ته وایي په الماني ژبه کې. یو شمېر داسې فعلونه یا ویربونه دي چې هغه کله موږ او تاسو جمله کې استفاده کوو د هغې مختاړی ورنه جدا کېږي او د جملې په اخر کې راځي. بعضې ویربونه دي چې له هغوی نه مختاړی نه جدا کېږي او هغه نه جدا کېدونکي ویربونه دي. هغه چې مختاړی ورنه جدا کېږي او د جملې په آخر کې راځي هغو ته جدا کېدونکي ویربونه وایو. راځو هغه مختاړي زده کوو چې هغه له جدا کېدونکو ویربونو سره راځي. trennbare und nicht trennbare Verben جدا کېدونکي او نه جدا کېدونکي فعلونه. trennbare Präfixe هغه جدا کېدونکي مختاړي. جدا کېدونکي مختاړي دا دوستانو an aus mit nach ab auf zu zurück ein los weg her vor دا دوستانو هغه مختاړي دي چې کله له فعلونو سره راشي نو دا څنګه کېږي جدا کېږي او د فعل د جملې په آخر کې استفاده کېږي. راځو په مثال کې وایو ترڅو ښه ورباندې پوه شو. د مثال په ډول باندې einkaufen اخیستل دا یو ورب ده. د ein څه ده دا څه رقم مختاړی ده جدا کېدونکی مختاړی ده نو دغه ورب څه ده جدا کېږي. zu machen بندول anrufen زنګ وهل aufstehen جګېدل یا بیدارېدل دغه هغه ویربونه دي چې دا څنګه کېږي جدا کېږي. راځو جمله کې استفاده کوو. trennbare Verben جدا کېدونکي ویربونه یا فعلونه. anrufen زنګ وهل د مثال په ډول ich rufe mein Bruder an زه مې خپل ورور ته زنګ وهمه. دلته دوستانو که تاسو فکر سوي د دغه ویرب خو په دغه شکل د anrufen ده خو دا چې دا جدا کېدونکی ویرب ده دغه an ورنه جدا سوی ده په دې ځای کې او په آخره د جملې کې راغلی ده. دا یوه خبره په یاد ولرئ چې جدا کېدونکي ویربونه نه ویربونو کې چې کله جمله کې استفاده کوو مختاړی همیشه د جملې په آخر کې راځي. همیشه د جملې په آخر کې راځي. دویم مثال einkaufen اخیستل er kauft Eier ein هغه هګۍ واخیستلې. دلته که تاسو وګورئ دوستانو د einkaufen یو جدا کېدونکی ویرب ده. دا مختاړی ورنه جدا سو دلته او د جملې په آخر کې راغی. aufstehen جګېدل یا بیدارېدل له خوبه راپاڅېدل. wir stehen 5 Uhr auf مونږ په 5 بجو باندې راپاڅېږو. دلته هم دوستانو که تاسو وګورئ دغه auf له دې نه جدا سو په آخر د جملې کې راغی. ښه دوستانو هغه جدا کېدونکي ویربونه. اوس راځو نه جدا کېدونکي ویربونه وایو. nicht trennbare Präfixe نه جدا کېدونکي مختاړي ge mes er be cer em fer and دا هغه مختاړي دي دوستانو چې کله له فعل سره راشي او فعل څنګه کېږي نه جدا کېږي ورنه. راځو مثالونو کې وایو. ښه خوږو لیدونکو که تکلیف نه وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. له ټولو نه په خورا درنښت هیله کومه چې چینل در سره سبسکرایب کړئ. د چینل په سبسکرایب کولو سره تاسو هیڅ هم نه کمیږي صرف څو ثانیې وخت مو نیسي او زه د دې په خاطر غواړم چې د چینل سبسکرایبر زیات سي. لامل یې دا ده چې کله
د چینل سبسکرایبر زیات وي نو یوټیوب داسې پالیسي لري چې هغه په خپله باندې نورو خلکو ته ویډیو وړاندې کوي. نو دې په خاطر باندې چې دغه کار مو شروع کړی ده تر څو ډیرو خلکو ته فایده او ګټه ورسیږي، ټول خلک ورنه خبر سي. نو تاسو نه په خورا درنښت هیله کوم چې چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښه، د مثال په ډول باندې beginnen شروع کول، erzählen ویل، verkaufen اخیستل، bestehen پاس کول یا کامیابېدل. دلته دوستانو که تاسې لیدلي دا هغه ویربونه دي چې نه جدا کېدونکي ویربونه دي. راځو په جملو کې استفاده کوو. د مثال په ډول zum Beispiel د مثال په ډول verkaufen اخیستل، خرڅول په بخښنې سره، verkaufen خرڅول. زهیر verkauft sein Auto زهیر خپل موټر خرڅ کړ. دلته دوستانو که تاسو وګورئ دا verkaufen چې ده دا نه جدا کېدونکی ویرب ده چې کله مو جمله کې استفاده کړه دا مختاړی ورنه جدا نه سو، دلته ورسره راغلی ده. زهیر verkauft sein Auto زهیر خپل موټر خرڅ کړ. bezahlen تادیه کول یا ورکول. ich bezahle die Miete زه کرایه تادیه کوم یا ورکوم. دلته هم که تاسو لیدلی وي دوستانو دغه bezahlen چې ده یو نه جدا کېدونکی ویرب ده او دغه بي چې ده دا ورنه جدا نه سول، دلته ورسره راغی. beginnen شروع کول. Der Kurs beginnt 8 Uhr کورس په 7 بجو باندې شروع کیږي. دلته هم که تاسو لیدلی دوستانو دا beginnen سره دلته beginnen سره دغه بي ورنه جدا نه سول، دلته ورسره راغی او داسې ده یو نه جدا کېدونکی ویرب ده. دا چې څنګه وپوهېږئ چې دا جدا کېدونکي ویربونه دي او دا نه جدا کېدونکي ویربونه دي، ښه لارې دا ده دوستانو چې تاسو به دا زده کوئ. دغه د نه جدا کېدونکو ویربونو سره چې کوم مختاړی راځي دا به زده کړئ. په یاد به یې ولرئ چې دغه مختاړی نه جدا کېدونکي ویرب سره راځي، دا همچنان دا به زده کړئ. دا ټول دغه ځای کې ستاسو ته څه ښکاري دا هغه مختاړي دي چې له نه جدا کېدونکو فعلونو سره راځي او دا دوستانو هغه مختاړي دي چې هغه له جدا کېدونکو ویربونو سره راځي. دا مختاړي مو چې کله له ویربونو سره ولیدل نو دا په دې معنا چې دا جدا کېدونکي ویربونه دي یا جدا کېدونکي فعلونه دي. نو تاسو به یې جدا کوئ چې کله جمله کې استفاده کوئ او دا مختاړي د جملې په اخر کې راځي. دا و دوستانو د نن ورځې درس. تر بیا او بل درس ښه او خوشحاله وخت. د الله په امان.